چنجي لګیا دي پرې د زړه کوټه مې تیر ډډوي د بل خوا مې سار د یار د بلتون ویر ډډوي مسلمانانو په اتفاق شي بت پرست پرې نګدای انډیا لګیا دی یوه ورځ خوله د کشمیر ډډوي مسلمانانو په اتفاق شي بت پرست پرې نګدای انډیا لګیا دی یوه ورځ خوله د کشمیر ډډوي پښتو کوم خو د پیرانو سره نه جوهره ما اورېدلی دي چې پیر د سړي پیر ډډوي پښتو کوم خو د پیرانو سره نه جوهره ما اورېدلی دي چې پیر د سړي پیر ډډوي ښاغلي والي صاحب عمري او جلالي صاحب ټولو راغلو مېلمنو د ټول ولس په مینه څومات بړ شعرونه دي چې چرګې د کور نه د دیدن په چرګې د کور نه د دیدن په پلمه کښې دي تا چې ګولې څاپ کړلې زه پوه شوم چرګې د کور نه د دیدن په پلمه کښې دي تا چې ګولې څاپ کړلې زه پوه شوم چې وربښې دي چال ول چې ونه کړې دیدن ګران دی ولا څه وکړم یاره د چا خبره داسې په غورې پرشې دي او دا خبره نه ده چې ژړا نه راځي ژاړم نه سترګې مې د اوښکو نه په ډېره ژړا تشې دي پای مستې مې یاره په ولاکه دې نه تېرې وای ته ګویایې ننګې مې ویلوړې د پلور مړشې دي دومره ډېر جوهره د هر شي پوښتنه ما کوه ګوره د خپل یاره سره چا تللي پړشې دي څوک اخیستې تندې دي او څوک اخیستې لوږې دي خدایه واس مې نشته په جوباړو کې مې سپږې دي یاره شوګیرې کومه خوب رانه تېښولی دی سترګې مې خوږېږي ته وا سترګو کې مې شګې دي څوک د 2 روپیو په ارمان دي خدای ته سوال کوي څوک لري لکونه بیا هم دا وایي چې لږې دي آخ افغانستان وطنه بیخ بنیاد د ووتو ګاډې د په خوره کې د هر طرف نه مږې دي خدایه دونه جار سم زه جوهر آخ افغانستان وطنه بیخ بنیاد د ووتو ګاډې د په خوره کې د هر طرف نه مږې دي خدای دونه جار سم زه جوهر چا څه کولمه ستا مهرباني ده او په تو مې سترګې جګې دي زه اوبه ورته غړاب کړم اسماعیل ته اجازه خورو کنه یه چې اتان غلای کپلونیا تلبون دی اتان غلای کپلونیا تلبون دی علا تخت سمندیا تلبون دی زه په تکه تیره شپه در سره تختم خو د مو ګرانه للیا تلبون دی هسې نه چې را خبر شي مرغه په د جانان د کوڅې سپیه تلیفون دی ولا پخې دې په وږي بیا ګویایې ورځه ورځه مرغزیه تلیفون دی څه معنا چې په مابس کې دې بیا قسم بانګې پرېږده لیونیه تلیفون دی څه په یوه کله په بل سړي وې سپیر وې ګرګش ما ووایه غوسکیه تلیفون دی څه په یوه کله په بل سړي وې سپیر وې ګرګش ما ووایه غوسکیه تلیفون دی وایم ولې اوس د ځون خط یې وکوږې پنه کېږه مټنګیه تلیفون دی د حالاتو تقاضې په پام کې نسه حرکات ما کبیزیه
تلیفون دی د جلکیو په تعلیم بخصونه ما کوه جوهره مندوزیه د جلکیو په تعلیم بخصونه ما کوه جوهره مندوزیه دا لس په لرې کو ښایي چې د چا په نیت کې روشي ګډوډي ځان به خپله په منډونو کې منډي بدنیتینو د مخلوق په منځ کې ډېره د ډرزاور نه مې شوي دي اډي بزرګ نه یم نه د چا په زړه پیېږم وته کېږي د څېرې نه سی اډي مزدورا خو یو ځل پرېږده احسان نشته بس غمونه په سر وړم لکه پنډي هیڅ مزه نشته د سترګو غړولو دا بخاوي چې څوک سترګې وګنډي چې د څاټو وړلو نه وي مشرنته څوک به څه کوي د خره غوندې بړډي چې د څاټو وړلو نه وي مشرنته څوک به څه کوي د خره غوندې بړډي آس مو ښه وي یا به سپور چېرته په لوړ شي یا به چېرته پورې وتړی ګړډي شعر غزل مې چې پنجې خاخي کې روغ ستړی ژوند د سړي ښکلی کې منډي داسې میله میله نه کړي اله ډېره پور مې ما کې خدایه خوښ یمه شنډي د زړه غو مې داسې پی کله پرېږدي بور غو ته چې کینک د ډډي او پاکستان اجازه وکړه یم کاشکې ته چې د مو نه وای ګاونډي چې ښه خبره خو دوه ورځې شي پاکستان اجازه وکړه یم کاشکې ته چې د مو نه وای ګاونډي داسې پاور څه معنا چې واقع نه وي په ایټوي پلان دی ویلوړ دي سرکنډي ته د امن ټنډه نه لرې وطنه در کې جوړوي هر وخت غي منډي اوس به انشاءالله حالات بدل موږ د سترو بیانونو نه تنګېږو بیانونه مو اوږده دي که لنډي ورېره ته ورسه که زه ورشم خواړه د جانان یو سړی وختی په ډډي چاتان به شوشکری به یې کولی جونو څه مو کړل خطونه اګېډي د زړه چرګې مې حیرانې دي کړه غېږې ښکاري چېرته یې لیدلي سرلنډي تره پرېږده د رقیب زور د معلوم کې چې دی څنګه داسې ځون سره سنډي اندیاله ما ویل څنګه د لونګو بوی لګېږي په ټټر د د لونګو دوه زندي هم شاعر سره هماغه بایسکل ده وایم چا په بتا نه کړی وه ټوډي د خوارانو بخته کله به ویښېږې په خوریو کې به ووتل ډیډي د خوارانو بخته کله به ویښېږې په خوریو کې به ووتل ډیډي د وټساپ ته پوسټ یې مه کوه جانانه جوهر نه دو جوړه کړې ایډي توجه څخه مو ډېره ډېره مننه جوهر صاحب غوښتنه هم دا چې بل رقم ته جامه شیرینه خو ډېر سره دي زه خو یم چې دا کورین د روسیې ته مې نه وای شیر لیکلی دا نه یې ته وایم صحیح دی که نه هغه نه دی بل دی نوی دی ولی صاحب په تا به هغه شریعت نوی مې لیکلی دی دشتې په پردیو به مو وغږېږو بیا په تایوان نمبر دی بیا هسې جوړو یا چې تسلیم شه وسله کېږده لوس په سر شه د جګړې نه تباه یې کړې اوکرینا چې مخه د چا نه وینې خو خپله کرور کېنه تباه یې کړې اوکرینا اول د فکر نه کړو ساخواند یې دنې وکړو خپل ځون د پولامبه کړو په خدای که اوس یې پرېږدي خلاص په نشې د روسیې نه
تبای کړی اوکرینا کیسې دې نه منلې د بل چا په لار تللې بس کوي وڅنلې بایډن د تروشي اوس د فرانس د امریکې نه تبای کړی اوکرینا عثماني صاحب زیلینسکی خپل ګرام یې د څنګه د سر بنیادام یې د غاسې وته تام یې چټي د اسزون په وایستو د خېتو خېنا تبای کړی اوکرینا د زون کور د په وکړو ته دومره فکر نه کړو وطن د پسپر کړو خبر لکه چې نوې د پوتین د اوسلینا تبای کړی اوکرینا ظالم بو خامخاوي ولاکه به ګناوي وهلای بو علاوه ازور بو در وتلی وی د خور غریب د خلینا تبای کړی اوکرینا بس نور د خپل زړه دای پوتین خو په ول نه دای د رنگ نه سور له ودای کدای شي چې په رخه دی ډیلیټ کی د نقشینا تبای کړی اوکرینا ضمیر میں مسلمان دای وجدان را بندگران دای په دې کې د توان دای الله روزي رسان دای چې دا فکر ونه کې موږ د تیر یو د غلینا تبای کړی اوکرینا متال د خی زاکا کا زاکا بیای ماکا چې زاکا بیا کوش داکا او خيار نشولې ته افغانستان د مسالینا تبای کړی اوکرینا نیټو شدل ته وخت د هر هیواد وزخته اوس کې وبسطخته غږیږم درته زګوره د خپل تجربه نه تبای کړی اوکرینا اسیا چې د غرب ضد شي پوتین یې چې کاید شي دا ټول چې متحد شي ولا چې بیا راورکه نوي بیا د برتانیې تبای کړی اوکرینا ته نوي نه چې څکی آغا کارونه وکړي چې سوګي بخي نه کی ملګرو صحیح جوړ کړل د عراق او د سوریې نه تبای کړی اوکرینا په خپل سر داسې ما کا بیا لګه مشوره کا د مون سبق زاکا سمپن سر کې پاره یم زده دغه من رسینا تبای کړی اوکرینا جوهر وا صبح شیر دای پښتنه حق دې ډېر دای وطن کې نور خیر دای پښتنه دې کوم لار واخ د زمونه نه ډېر مننه کوم ژوند دی دا